په یمن کې د دوزخ کوهه. د یمن په جنوب کې د المهره صوبې په یوه صحرا کې د دغه کوهي په اړه په ځایي خلکو کې یو شمېر خبرې مشهورې دي. ځینې یې وایي دا د پیریانو بندیخانه ده، ځینې بیا وایي دا د دوزخ دروازه ده او چې څوک ورته نږدې شي نو ځان ته یې راکاږي. خو له عمان د کویانو او غارونو د ماهرینو یوه ډله یمن ته ورغلې او ګوري چې په دې کوهي کې څه دي. د دې کوهي ارتوالی 10 ګزه او ژوروالی 112 ګزه دی. دا ماهرین وایي چې په دې کوهي کې یې ماران، د مړو شوو ځناورو پاتې شوني او له غاړې وربهېدونکي چینې ولیدې، خو پیریان یا بل هېڅ شی پکې موجود نه و. کوهي ته د دې ماهرینو د ورکوزېدو لیدنې ته ځینې خلک ورغلي وو، خو بیا هم زیاتره یمنیان د دې کوهي لیدو ته له ورتللو ډډه کوي او د بدبختۍ علامت یې بولي.